په خوله باندې ډېر خلک شته چې وایي مسلمان یم عمل یې په تا ډېر کم د قرآن مبارکه. په دې دور کې خدای ګستا ساتل هم بلا ګران دي. په دې دور کې خدای ګستا ساتل هم بلا ګران دي. ویریږم په تا و زما ایمانه مبارکه. ته کوم لور ته روان یې دنیا کوم لور ته روانه لږ فکر وکړه و زما افغانه مبارکه. یو په خپلو کړو پښمانه ته هم ژاړې زه هم ژاړم و زما خوږه جانانه ته هم ژاړې زه هم ژاړم. څنګه یو په بل مین وو څنګه یو له بل جدا شو څنګه کار وشو ارمانه زه هم ژاړم ته هم ژاړې. وس مې نه کېږي څه وکړم ښاد دې کوم ټپ ته مرهم شم زما ګران افغانستانه زه هم ژاړم ته هم ژاړې. له خدایه زار شمه بیخي مې له زړګي نه وځې له خدایه زار شم دا دې څه بلا په ما وکړله. دلته هر چا تر خپله وسه بدبختي راوړې دلته هر چا تر خپله وسه ناروا وکړله. په یوه فلم کې چا وکړه د مینو روغه قسم په خدای چې زړه زما ورته دعا وکړله. ډېر ښه شعر دی. بیا په یوه فلم کې چا وکړه د مینو روغه قسم په خدای چې زړه زما ورته دعا وکړله. سلامونه ملګرو، ګلزمان بیقرار یم د خپلې پاڼې ګلزمان بیقرار نه تاسو سره نیغ په نیغه یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به. قدرمنو یاد دې وي چې راغلی یم د ټل سیمې علاقې ته پروګرام مو راجوړ کړی دی د یو داسې شخصیت سره چې د هیڅ تعارف محتاجه نه دی. پروګرام مو راجوړ کړی دی د وحید الله خاد صاحب سره. نو راځئ وخت مو نه اخلو خاد صاحب دا په پروګرام کې هرکلی او ستړي مه شي وایو. خاد صاحب هر کله راشي او بار بار راشي. ډېره مننه کوم بیقرار صاحب چې تاسې دومره زحمت وکړه تر موږ راغلی او موږ ته هم په خپرونه کې وخت راکړه سره له دومره مصروفیاتو ډېره مننه. خاد صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ژوند مو شکر دی الله دې راضي شي ډېر ښه تېرېږي په خوشحالۍ تېرېږي. خاد صاحب داسې ډېر د شعر او شاعرۍ مینوال وي چې تاسو وپېژنئ خو داسې ډېر به چې نه به مو پېژني ما که خپل ځان مو معرفي کړو لنډه پېژنګلو مو د ملګرو سره شریکه کړه نو ډېره زیاته به ښایي. نوم مې وحید الله ده په ادبي دنیا کې په ښاد پېژندل کېږم. اصلا کې د کابل یم خو اوس هم په ټال کې تورپله کې اوس. ښه خاد صاحب د شعر او شاعرۍ څومره وخت مو کېږي چې دې نړۍ ته راغلي څومره وخت کېږي چې تاسو لیک کوئ؟ نو شعر خو ما ته ډېر ورکوټي نه خوند راکاو. نو د شعر لیکل مې څه پیل کړي له 2019 نه مې پیل کړي. ښه خاد صاحب داسې څه مو اراده مو شته یا کتاب مو چاپ دی شاعري ټولګه یا څه اراده مو شته دی کتاب ته نوم مو څه خوښ کړی دی که چاپ دی نه د چاپ دغه خبره ملګرو سره شریکه کړي نو ډېره زیاته به ښایي. نو کتاب خو مې نه ده چاپ ما ته خپلې غزلې ډېرې خامې ښکاري تر اوسه خو انشاءالله چې زه کوشش کوم چې ښه لیک وکړم چې هر کله مې ښه لیک وکړو نو هغه ته به بیا د کتاب یو پوښ ورکوم انشاءالله. نو خاد صاحب د ملګرو وخت نه اخلو څه شعرونه مو را سره شریک نو ډېره به ښایي. بیقرار صاحب غزل نه وړاندې یو 2 شعر دي چې ارشاد. خدای ګو همته د دې واړه بدبختیو لامل که تا شعور درلودی زه به په تیاره کې نه وم. خدای ګو همته د دې واړه بدبختیو لامل که تا شعور درلودی زه به په تیاره کې نه وم. هغه لحظه د بیلتانه کېدای شي ونه زغمم. هغه لحظه د بیلتانه کېدای شي ونه زغمم. بخښنه غواړم که زه دې په واده کې نه وم. ډېر ښه بیا ووایه یاره. هغه لحظه د بیلتانه کېدای شي ونه زغمم. بخښنه غواړم که زه دې په واده کې نه وم. ډېر ښه دی. غزل ده چې ښایسته خدای پیدا کړی یې بېشانه مبارکه. ښایسته خدای پیدا کړی ښایسته خدای پیدا کړی یې بېشانه مبارکه ګوا دي کائنات په تا جانانه مبارکه. ډېر ښه دی. پوهېږې سویم ځل دی چې دا کار را سره کېږي. پوهېږې سویم ځل دی چې دا کار را سره کېږي په خیال کې درنه غېږ تاو کړم ارمانه مبارکه. بیا ووایه ډېر ښه شعر. پوهېږې سویم ځل دی چې دا کار را سره کېږي په خیال کې درنه غېږ تاو کړم ارمانه مبارکه. ډېر ښه دی یاره. خبر یې ته په ټولو کائناتو کې اعلی یې. خبر یې ته په ټولو کائناتو کې اعلی یې نفرت تا سره خوند نه کړي انسانه مبارکه. ډېر ښه شعر دی. بیا ووایه یاره ډېر ښه شعر. خبر یې
ته په ټولو کائناتو کې اعلی یې نفرت تا سره خوند نه کړي انسانه مبارکه په خوله باندې ډېر خلک شته چې وایي مسلمان یم په خوله باندې په خوله باندې ډېر خلک شته چې وایي مسلمان یم عمل یې په تا ډېر کم د قرآنه مبارکه بیا وایي ډېر ښه په خوله باندې ډېر خلک شته چې وایي مسلمان یم عمل یې په تا ډېر کم د قرآنه مبارکه په دې دور کې خدای ګستا ساتل هم بلا ګران دي په دې دور کې خدای ګستا ساتل هم بلا ګران دي ویریږم په تا و زما ایمانه مبارکه واه ماړه یاره دا شعر ته بیا ووایه ډېر ښه شعر دی په دې دور کې خدای ګستا ساتل هم بلا ګران دي ویریږم په تا و زما ایمانه مبارکه ډېر ښه دی حادثه مننه ته کوم لور ته روان یې دنیا کوم لور ته روانه ته کوم لور ته روان ته کوم لور ته روان یې دنیا کوم لور ته روانه لږ فکر وکړه و زما افغانه مبارکه بیا وایه ته کوم لور ته روان یې دنیا کوم لور ته روانه لږ فکر وکړه و زما افغانه مبارکه ډېر ښه دی یار افغانه مبارکه وه دیدن د یوه ښکلي ښاد په خوب کې درنه غواړم دیدن د یوه ښکلي ښاد په خوب کې درنه غواړم زاري درته کړم خدایه مهربانه مبارکه خاص صاحب ډېر اعلی دی والله یاره مننه ډېر ښه دی بېقرار صاحب نظم دی چې عنوان یې د پښیماني یو وخت به داسې راځي چې ته به ډېر پښیمان یې په خپلو کړلو باندې ته به بښنه غواړې ته به تر ما راشي خو زموږ د کور دروازه به زر زر وټکوي زموږ له کور څخه به د دروازې په لوري په منډه درشي ماشوم ته به تپوس ترې وکړې چې آیا ښاد کور کې دی هغه به دا ووایي اوس دې نړۍ کې نشته هغه دې خدای وبخي ډېر ښه دی حادثه وه یو بل غزل ده چې لفظو ته مې ور واغوستې جامې د محبت میان مې کړې که نه په یو قصې د محبت ډېر ښه دی وه بې مینې نشم څه د نفرتونو ښار کې اوسم بې مینې نشم بې مینې نشم څه د نفرتونو ښار کې اوسم په خپل ځان چوف کومه کلمې د محبت خبر یې مینه ژوند ده مینه ژوند ده مینه ژوند خبر یې مینه ژوند ده مینه ژوند ده مینه ژوند لیکلي یې په هره سپارې د محبت ډېر ښه دی وه راوښایه کوم یو پکې د منصور غوندې په دار شو راوښایه کوم یو پکې د منصور غوندې په دار شو دا خلک په دروغ وکړي دعوې د محبت ډېر ښه دی حادثه وه له ډېرو نفرتونو نه تر پوز یو راغلي له ډېرو نفرتونو نه تر پوز یو راغلي خبرې را سره وکړه دوه درې د محبت ډېر ښه دی یار ملا صاحب دغه قام د بربادۍ په لور روان دی ملا صاحب دغه قام د بربادۍ په لور روان دی ملا خلکو ته وکړه مصلې د محبت ډېر ښه دی حادثه وه اوس نشته ده خو ځکه الله درکړه ښه ده بیا خو اوس نشته ده خو ځکه الله درکړه ښه ده بیا خو په لور او زوی دې کېږده و نامې د محبت ډېر ښه دی حادثه بیا ووایه نه اوس نشته ده خو ځکه الله درکړه ښه ده بیا خو په لور او زوی دې کېږده و نامې د محبت یو غزل ده چې ما پرېږده په قلاره ما ماتې وخوړه ما پرېږده په قلاره ما ماتې وخوړه بښنه غواړم یاره ما ماتې وخوړه ما څه کوئ ملګرو زه ستاسو په درد نه خورم ما څه کوئ ملګرو زه ستاسو په درد نه خورم وتلی یم له کاره ما ماتې وخوړه چټي مې ستا منله تا ویل چې صبر وکړه چټي مې ستا منله تا ویل چې صبر وکړه سره له انتظاره ما ماتې وخوړه د هغه ښکلې سترګې څه بل شانه سرناکې د هغه ښکلې سترګې څه بل شانه سرناکې ایمانه ستا له ډاره ما ماتې وخوړه ډېر ښه شعر دی په خدای که مې زغمی شول نور ستا په تن ورونه په خدای که مې زغمی شول نور ستا په تن ورونه وطنه ستا دپاره
ما ماتې وخوړه. ډېر ښه شعر دی یاره. ما وبخه لاليه ښاد نشم در کتلی. ما وبخه لاليه ښاد نشم در کتلی. لوګی دې له رخساره ما ماتې وخوړه. ډېر ښه دی ښاد صاحب یاره. یو په خپلو کړو پښمانه ته هم ژاړې زه هم ژاړم و زما خوږه جانانه ته هم ژاړې زه هم ژاړم. واه واه. څنګه یو په بل مین وو څنګه یو له بل جدا شو. څنګه یو په بل مین وو څنګه یو له بل جدا شو. څنګه کار وشو ارمانه زه هم ژاړم ته هم ژاړې. ډېر ښه دی یاره. داسې کار دې وکړه کاش چې داسې کار دې نه وای کړی. داسې کار دې وکړ. داسې کار دې وکړه کاش چې داسې کار دې نه وای کړی. و زما بده ګمانه زه هم ژاړم ته هم ژاړې. ډېر ښه شعر دی بیا ووایه یاره. داسې کار دې وکړه کاش چې داسې کار دې نه وای کړی. و زما بده ګمانه زه هم ژاړم ته هم ژاړې. ډېر ښه دی واه. مونږه واړه ارمانونه قتل کړي مونږ پخپله. مونږه واړه ارمانونه قتل کړي مونږ پخپله. څه به وایم درته ګرانه زه هم ژاړم ته هم ژاړې. ډېر ښه دی حادثه واه. ته په ما نه رحمېدلې زه په تا نه رحمېدمه. ته په ما نه رحمېدلې زه په تا نه رحمېدمه. و کافره مسلمانه زه هم ژاړم ته هم ژاړې. وس مې نه کېږي څه وکړم ښاد دې کوم ټپ ته مرهم شم. وس مې نه کېږي وس مې نه کېږي څه وکړم ښاد دې کوم ټپ ته مرهم شم. زما ګران افغانستانه زه هم ژاړم ته هم ژاړې. شعر کې ولې باندې شعره باید تا 4-5 زره ماته دا شعر ووایي. وس مې نه کېږي څه وکړم ښاد دې کوم ټپ ته مرهم شم. زما ګران افغانستانه زه هم ژاړم ته هم ژاړې. نظم دا بقرار صاحب بیوسي. ممکن زړه دې رانه بد شي خو بیا هم بخښنه غواړم. ممکن زړه دې رانه بد شي خو بیا هم بخښنه غواړم. له ډېر سوچ او فکر وروسته نن مې دا فیصله کړې شاید ته د دې خبرې اورېدو باندې خفه شي. خو زه څه وکړم مجبور یم هېڅ چاره نه لرم یاره. ممکن زړه دې رانه بد شي خو بیا هم بخښنه غواړم. ته زما نشې کېدلی او زه ستا نشم کېدلی. راځه دواړه یو بل هیر کړو داسې هیر کړو چې یو بل مو چېرته هېڅ نه دي لیدلي نه مو هېڅ خبرې شوي. ممکن زړه دې رانه بد شي خو بیا هم بخښنه غواړم. سوال زاری درته کومه سوال زاری درته کومه دا واده را سره وکړه ښه په ښه را سره وکړه. له وټساپ له میسنجر مې ټول عکسونه پیغامونه له یوې مخې صفا کړه. ممکن زړه دې رانه بد شي خو بیا هم بخښنه غواړم. بیا هم بخښنه غواړم. بس تو که داسې غزل در سره چې نشه مې کړي ومې نه لیدې په ښکلو کې سرداره وله مشغوله عنبرو خوشبوداره. هغه تللی کس به بیا په مخ را نه شي که دې هر څه ورته وکړم انتظاره. ځینې خلک په ما ولې دومره ګران دي ځینې خلکو ته زه ولې وایم یاره. خدای دې تا هم راته دغسې محتاج کړي لکه څنګه مې چې تا ته د ایثاره. ډېر ښه دی واه. سر تر پایه داسې څه په تا کې نشته چې د چا در باندې زړه ښه شي اخباره. ډېر ښه دی یاره. خاد صاحب په ویډیو اخره کې څه پیغام لري خپلو کتونکو ته؟ اخره کې خو زه یو خپل شعر ورته پیغام کوم. د پیغام په هغه دې ومني چې 2 ورځې ژوند ده مړه ښه په خوشحالۍ یې وکړه. 2 ورځې ژوند ده مړه هر چا سره ښه په کار دی. ډېر ښه دی.